ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. د مومندانو د ښادۍ د خیرات ولیمې او یا د مړي د 40مې په اړه مو اورېدلي، که نه مو وي راته غوږ شئ. زه مومندو ته د صافو د سیمې د مسعود او سید خان کورنۍ د رئیس او اشفاق صافي ښادۍ له راغلی یم. د مومندانو په اړه متل کیږي چې مومندی مړ شه چې خړه درپسې ګوټ کړم، یعنې د مومندانو خیراتونه بې د خړې خوروا نیمګړې وي او همدغه خړه خوروا د کټوې غوښه او یا پینډ نومیږي. کله چې په مومندو کې د خیرات تابیا وشي نو چاقې جوټې میخې یا څاربه غوایان د غوښې لپاره حلال شي او ورسره د کټوې د وازګې لپاره څو ګډان هم ټک شي. همدغه غټه غوښه په اوبو او مالګه کې وخوټ کوي او د ګډانو نه وازګه ولي کړي. د ښادۍ په پرون لا په ټول کلي کې یوه زری وړه وویشلی شي. د کلي خلک د وختي نه د واده په کور راټول وي، خو ولې په هر کور کې یوه پاتې شوې مشره ښځه د خپل کاله په تناره ډوډۍ پخوي او د ښادۍ کور ته یې د ځانه سره وړي. د ډوډۍ په وخت د ښادۍ په کور کې هر تن د خپلې خوښې د تنانو سره ځان ته پینډ جوړوي چې یا د کاله په ډبه او یا د کوټې په سر د خپو د پاسه کینی. ناظران لومړی په یوه څلورۍ یا خاورینه کاڅه کې د غوښې چمان کیږدي او د پاسه پرې د تناره غټه ډوډۍ وغوړوي. یو تن پرې د پینډې په منځ کې خړه خوروا واړوي او وروسته پرې د ګډ د وازګې ډل هم واړوي. په ژمي کې د پرم کېدو له کبله دغه کاڅه په څکرو کیږدي. څکه دغه دودیز خواړه د مومندانو پیژندګلو ګرځېدلې وه، خو په نن وخت کې انټرنیټ او د رسنیو له کبله دنیا نړیوال کلی ګرځېدلی دی، ولې دودونه، رسمونه او کلتورونه هم په یو بل کې اغږي. ځکه خو د اشفاق صافي په دې ښادۍ کې تاسو د خړې څره ګڼ شمېر نور خواړه هم ولیدل. په ما مو د خړې خوروا راپور پور پاتې شو. نو د داسې کلتوري راپورونو لپاره زما یوټیوب ته لاړ شئ په ډېر درنښت.